د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکي د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نجیب ترکه تېره شپه د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. نجیب ترکی څو ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې په یوه ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و. روغتیایي مسؤلان وایي چې نوموړی تېره شپه په بستر کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د نوموړي پر مړینه په کور دننه او د باندې د کرکټ لوبغاړو او مینهوالو خواشیني ښودلې ده. د ټولنیزو شبکو افغان کاروونکو هم د ترکي مړینه د کرکټ په ډګر کې لویه ضایع بللې او ډېرو په خپل فیسبوکونو د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي دي. نجیب ترکی د افغان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی او زړور لوبغاړی شمیرل کېده چې په ډېرو لوبو کې هیوادوالو ته د ښې لوبې له امله خوښۍ او خوشحالي وربخلې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم، هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.